سلامونه او ښې چارې. خدای دې وکړي چې ټول به جوړ او روغ یاست. افغانزه یم. نن تاسې ته د خطاطۍ د هغې برخې په باره کې معلومات درکوم چې په تېرو برخو کې فاته سوې وه. یعنې دا د جیم برخه ده چې جیم لفظ په تېرو الفاظ کې موږ نه وو تمرین کړی. اوس پر دې لفظ باندې کار شروع کوو چې جیم لفظ له الف څخه تر یې پورې له کومو الفاظ سره او په څه ډول مشلول کیږي. هیله د افغان ری چینل سبسکرایب کړئ ترڅو تاسو ته د خطاطۍ ترڅنګ نور علمي معلومات هم در ورسیږي. زموږ د دې لړۍ د خطاطۍ د لیک بڼه نسخ ده. یعنې نسخ هغه خط دی چې پښتو ته شکل ورته دی. ځینې نور بڼې او ځینې نور نومونه هم شته چې هغه نستعلیق دی یا سلس دی یا ځینې نور دي. خو زموږ اوسنۍ چې موږ کار پر کوو بڼه د لیک هغه نسخ ده. نسخ پښتو خط دی، په پښتو او عربي کې کارول کیږي. د دې برخې ځینې پوهان په لومړي سر کې په دې نظر وایي چې خطاطي باید حتما پر ابتدایي مرحله کې په نهي باندې زده سي. نهي هغه قلم دی چې له لرګي څخه جوړ دی او په رنګ لړل کیږي او بیا خط په لیکل کیږي او دا سر یې دستخط سوی دی، یعنې پرې سوی دی. پوهان بیا د دې برخې د دې هنر ځینې نور پوهان بیا په دې نظر وایي چې حتمي نه ده چې په ابتدایي مرحله کې دی خطاطي په نهي باندې زده سي، بلکې دوی په دې نظر سوی چې په خودکار قلم باندې هم خطاطي زده کېدلی سي او په زده کړه کې څه توپیر او فرق نه راځي. نو اوس موږ دا لړۍ په خودکار قلم را شروع کړې ده. په خودکار قلم باندې خط لیکو او هغه اړین معلومات چې په دې برخه کې ورته اړتیا ده تر تاسو پورې در رسوو. بسم الله الرحمن الرحیم. په تیرو برخو کې د مرکباتو په ترڅ کې موږ جیم لفظ نه و تمرین کړی. نو اوس جیم لفظ تمرینوو. ما مخکې هم ویلي وه، یو وار بیا وایم چې که چیرې زموږ څخه الفاظ مخته او شاته سي، مثلا جیم موږ نه و تمرین کړی، اوس یې تمرین کو، څه فرق نه لري. یوازې هدف دا دی چې الفاظ په سم ډول تمرین سي، مخته او شاته فرق نه لري. نو اوس راځو جیم لفظ تمرینوو. جیم لفظ به زه دلته یو وارې ولیکم چې جیم دی. اوس موږ جیم له الف سره مشلوو. اول به جیم داسې ولیکو چې قلم دلته داسې ږدو، داسې راولو. یعنې مثلا دا داسې دغه ځای لږ داسې ګول یا ګردی دی، په نیم قلم دی او بیا دلته بیرته پر قلم فشار راځي تر کرسي لیکي پورې چې داسې شکل راځي. اوس به بیا دغه ولیکم یو وار بیا داسې الف مور پورې وموښلاوه. اوس دغه لفظ یو وار بیا لیکم داسې، یعنې د ای خوا څخه داسې راځو، داسې دغه ځای نازک دی او دلته بیرته داسې ګول ځای داسې پیدا کړی دی. یو وار به بیا زه دغه لفظ ولیکم
داسې اوس به یې وار بیا ولیکم داسې دا جیم او الف. اوس جیم او ب لیکو. جیم او ب هم دغه برخه هغسې ده لکه هغه مخکنی له الف سره چې مشله وه، یوازې دلته فرق یې دونه دی چې دلته ب ورپورې مشلول کېږي یا ت. دا لفظ مو څنګه ولیکئ؟ داسې بیرته داسې راځو، یعنې دغه ځای لږ داسې ګول لکه مخکې ما هلته وښول، دغه ځای لږ ګول دی یا ګرتۍ دی داسې. اوس ت ورپورې مښلو. ت خو نو موږ په تیرو برخو کې تمرین کړی و چې د لیکلو ډول او طریقه یې کټ مټ هغسې ده، یوازې دلته په جیم پورې مښتې ده. جیم او ت س ټ دا ټول داسې دي، شکل یې د لیکلو یو ډول دی. اوس جیم او جیم لیکو، یعنی جیم او جیم سره مښلو. جیم مو داسې ولیکئ لکه هغه مخکې چې مو لیکئ. اوس دلته ډبل جیم ورپورې مښلو داسې. جیم او جیم سو. جیم او جیم یو بل ډول هم لیکلی سو. یو وار به زه بیا دغه لفظ ولیکم داسې. دغه بل جیم تر کرسي لږ پورته لیکو داسې. دا جیم او جیم سو. اوس دغه بل جیم چې ما وله یو بل ډول هم لیکل کېږي، هغه داسې دی چې تر کرسي ښه پورته دلته جیم لیکو، بیا داسې راځو چې دا بل جیم هم دغه پر سر راسي. جیم او جیم داسې هم لیکلی سو. دغه به زه یو وار بیا ولیکم. یعنې داسې هم لیکلی سو. اوس به جیم او دال ولیکو. جیم خو نو هغسې دی، فرق نه لري. اوس دال ورپورې مښلو. جیم او دال سو. دغه جیم او دال به زه یو وار بیا ولیکم. جیم او دال سو. یو وار یې دلته بیا لیکم جیم او دال. جیم چې داسې مې ولیکئ داسې. دا لفظ خو موږ په تیرو برخو کې هم تمرین کړی دی. نور کټ مټ هغسې دی، یوازې دلته جیم ورپورې مښتي دي. د جیم د لیکلو طریقه موږ دا د شروع سره شروع کړله. اوس دا دی په دال پورې مو وښلاوه. که زال یې ډال یې دا ټوله سره فرق نه لري، شکل یې سره یو دی. دغه لفظ که غواړئ چې یو وار یې زه بیا ولیکم، دا دی بیا ولیکم جیم. دا جیم او دال سو. اوس جیم او ری لیکو. جیم خو هغسې دی، یوازې دلته فرق یې دا دی چې دلته ری ورپورې مښلو. جیم او ری سوله. زی وړې او دا ټول سره برابر دي. دغه لفظ یو وار بیا زه لیکم. جیم او ری سوله. دغه جیم او ری یو بل ډول هم لیکلی سو. هغه داسې چې دلته کلم ژدو، یعنې دا جیم کټ مټ هغسې دی، خو د دې ځای څخه جلا دی.
لاندې راځو. داسې لیکو. دغه لفظ به زه یو وار بیا ولیکم. جیم تر دې ځایه پر چې رالو بیا لاندې راځو. پر دغه ځای فشار دی نور نه راځي بیرته دا ځای. جیم جیم او سین سو. دغه جیم او سین یو بل ډول هم لیکلی سو که چیرې موږ ځای ډېر ولرو. جیم یې هغسې دی یوازې په دغه برخه کې لږ فرق دی. مثلا موږ دا لږ ځای ډېر لرو داسې جیم لیکو. یو وارې به بیا دغه لفظ ولیکم. جیم او سین سو. جیم او سین سو. اوس جیم او سواد لیکو. جیم خو نو هغسې دی تر دې ځایه پرې داسې راځو. سواد د دې خوا داسې ورشروع کړو. سواد موږ په تېرو برخو کې تمرین کړی دی. جیم او سواد سو. دغه جیم او سواد به زه یو وار بیا دلته ولیکم. جیم جیم او سواد. جیم او سواد هم موږ دا بل ډول لیکای سو که چیرې ځای ډېر ولرو. مثلا داسې لیکای سو. دغه لفظ یو وار بیا زه لیکم. دا جیم او سواد چې دا غټ ولیکل سو. جیم او سواد سو. اوس جیم او توا لیکو. جیم او توا. جیم خو نو هغسې دی. توا هم تقریبا لکه سواد داسې دی خو لږ فرق یې شته. تر دغه ځایه پورې د سواد سره برابره ده. یوازې دا دلته داسې الف لري پر سر باندې بل یې نه لري. سواد یې نه لري. جیم او سواد. دغه جیم او سواد به زه یو وار بیا توا به زه یو وار بیا ولیکم. داسې مو ولیکل. بیرته داسې راکاټو. جیم او توا سو. جیم او عین دی. دلته به جیم او عین ولیکو. جیم تر دې ځایه پورې داسې راځو په پوره قلم. دلته یې پورته کوو. بیا دغه ځای داسې ورکوو. وروسته بیرته داسې راځو. دغه برخه یې د ح سره برابره ده. جیم او ح به زه دلته یو وار بیا ولیکم. جیم داسې. جیم او ح داسې. جیم او عین سو. اوس جیم او ف لیکو. جیم او ف. جیم خو نو هغسې دی. ف دلته داسې راپورته دغه سر یې داسې راپورته کوو. بیرته پر کرسي باندې سیده. یعنې تر دغه ځایه پورې د ب سره برابره ده. تر دغه ځایه برخه یې یوازې دا سر لري ب خو نه لري. دغه به یو وار زه بیا ولیکم. دا جیم او ف. جیم او ف. جیم او ف مو ولیکل. اوس جیم او قاف لیکو. جیم او قاف.
جیم خو نو هغسې دی یعنې داسې جیم قاف اوس ورو پورې مشلو داسې جیم او قاف سو جیم او قاف دلته یو وار بیا ولیکم تر دې ځای پورې اوس قاف ورپورې مشو جیم او قاف سو جیم او قاف هم د غټ ډول لیکای سو چې یعنې کاشي کو جیم او قاف چې دا غټ مو ولیکئ دا به زه یو وار بیا ولیکم داسې جیم او قاف سو اوس جیم او قاف جیم او کاف دی جیم تر دې ځای پورې خو موږ تمرین دا هم په پوره کلام داسې کوږ یې راولو بیا د دې ځای څخه داسې راجلا کېږي لکه بې غوندې دغه ځای بې ته ورته دی دلته داسې امزه ورکوو او دا کشوکی د دې ځای څخه داسې شروع کړو او دا مو څنګه ولیکئ یو وارې بیا زه دا لیکم داسې داسې جیم او کاف سو دغه جیم او کاف یو بل ډول هم لیکلی سو چې کشوکی ونه لري جیم مو داسې ولیکئ داسې دا کشوکی نه ورکوو دې ته او دغه ځای نازک ورکوو دا بل خو دا ځای ډبل دی یو وارې زه بیا لیکم جیم جیم او کاف سو جیم لیکو لام ورپورې مشلو جیم و لام داسې دی لکه جیم الف چې سړی ولیکي بیا دلته یوازې فرق یې دا دی چې لام دلته دغه برخه لري نو جلا سو مثلا جیم و داسې ولیکئ لکه الف چې ورپورې مشتي د دې ځای څخه بیرته په نیم کلام داسې راځو جیم و لام سو داسې داسې بیا بیرته داسې راځو د دې ځای څخه داسې لام جیم او لام سو جیم او لام به زه یو وار دا دی بیا ولیکم داسې په نیم کلام بیرته داسې راځو جیم او لام سو اوس جیم او میم لیکو جیم خو هغسې دی لکه مخکې الفاظ کې چې م لیکئ تر دې ځای پورې داسې راځو بیا دلته بیرته داسې بیرته په دا داسې دا جیم او میم سو جیم او میم یو بل ډول هم لیکای سو داسې چې مو ولیکئ جیم داسې هم لیکای سو یو بل ډول هم جیم او میم لیکای سو چې داسې مو جیم ولیکئ داسې رالو دا داسې بیرته داسې پورته کېږي داسې لیکو یعنې دغه جیم او میم به زه یو وار دلته بیا ولیکم داسې بیرته د دې سره داسې لیکو دا بیرته د دا بل سره وصلوو جیم او میم سو جیم او میم دغه څه ډول ولیکئ داسې رالو جیم ولیکئ داسې
جیم او میم سو. جیم او میم یو بل ډول لیکای سو، هغه داسې چې تر کرسي یو څه لوړ جیم لیکو، داسې راځو بیرته داسې پورته کېږو، دا د میم سر دی، داسې جیم او میم هم لیکای سو. دغه لفظ به زه یو بیا ولیکم داسې داسې. دا جیم او میم سو. اوس جیم او نون لیکو. جیم او نون لیکو. جیم داسې جیم او نون سو. دغه جیم او نون به ځای وار بیا ولیکم جیم او نون سو. جیم او نون داسې هم لیکلی سو. جیم او نون داسې هم لیکلی سو که چیرې موږ ځای ډېر ولرو. اوس به جیم او واو ولیکو. جیم هغه ډول دی، یوازې دلته واو ورپورې موږ داسې راځو. جیم او واو سو. جیم او واو به یو وار بیا ولیکم. جیم او واو. اوس به جیم او هی ولیکو. کوچنی هی جیم لیکو داسې. دغه لفظ داسې، یعنی جیم چې څه رقم موږ مخکې لیکي هغسې دی، یوازې دا برخه یې داسې ده. داسې بیا د دې داسې په نیم کلم دلته په پوره کړم. ور بیا لیکم داسې په نیم کلم په پوره کړم. اوس به جیم او لام الف ولیکو. جیم خو هغسې دی، جیم داسې لکه جیم چې الف چې له جیم سره مشتي. دلته داسې راځو، بیا دلته داسې پر دې ځای فشار کوو، دا ځای داسې کوو چې دا لام جوړ سو. اوس الف د دې ځای څخه شروع کوو په نیم کلم، بیرته دلته داسې ځای ورکوو. یعنې دا مو څنګه ولیکئ داسې داسې. دغه لفظ یو وار زه بیا لیکم. یو وار بیا ولیکم. دا داسو. دغه جیم او لام الف دوه ډوله لیکل کیږي. یو داسې هم لیکلی شو. جیم چې مو ولیکئ تر دې ځای چې رالو، له دغه ځای څخه داسې په نیم کلم راکښته کیږو، داسې راولو، داسې هم لیکلی شو. یعنې دغه لفظ زه یو وار بیا لیکم داسې لیکو. دغه لفظ به زه یو وار بیا ولیکم چې تاسو ته ښه تمرین شي. جیم دا خو جیم لام الف سو. اوس جیم او یې لیکو، وروستی لفظ دی د دې. جیم او یې، یعنی جیم در کرسي یو څه لوړ داسې. اوس د یې سر دی داسې شو. اوس دغه لفظ یو وار بیا لیکم داسې.
جیم او یې سو جیم او یې یو وار بیا درته لیکم جیم او یې داسې هم لیکلی سو که چیرې موږ ځای ډېر ولرو داسې هم لیکلی سو جیم او یې د خطاطۍ د ځینو برخو په باره کې که چیرې تاسو معلومات غواړئ چې ترلاسه یې کړئ چې قلم څه ډول نیول کیږي الفاظ څه ډول لیکل کیږي په اوله او دویمه برخه کې د خطاطۍ تاسو موندلی شئ هیله د افغان ری چینل سبسکرایب کړئ ترڅو د خطاطۍ ترڅنګ تاسو ته نور علمي معلومات هم په لاس درشي